د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو او په خاص ډول دلته د پوښتنې څوک شته د دغې خپرونې ځانګړو مینوالو یو ځل مې بیا سلامونه نیکې هیلې ومنئ هیلهمند یم چې راته روغ او جوړ به وئ او تر دې دمه به زموږ تلویزیوني خپرونې تعقیبوئ دوستانو که څه هم د څو ورځې کیږي چې زموږ تلویزیون نشرات مدیر او خاص ډول زموږ ټلیفونونو ته زنګونه بار بار راځي داسې ویل کیږي چې د خوست ولایت د پاسپورټونو په بیلومتریک کوم امریت چې دی دلته ستونزه موجوده ده ډېر زیات شمېر ځوانان راغلي دي او دوی کار نه ورته کوي داسې اوازې هم وي او ځینې کسانو دا خبرې هم کولی چې دلته ځینې کنټینرونه دي په دغې کې چاته پیسې ورکوي دغه کار زر درته خلاصیږي او په څو دقیقو یا البته یو ورځ کې درته ترسره کوي او داسې هم ویل کېدل چې یو څوک واسطه ولري د دغه سره اړیکې ولري د دوی کار هم زر خلاصیږي واسطه بازي دلته هم روانه ده نو موږ نن ښه وګڼله چې تر څو دغه ځای ته سر ورښکاره کړو او د دغې کسانو سره هم خبرې اترې وکړو او د دغه ځای امیر سره هم موږ خبرې وکړو نو موږ دوستانو مخ پر وړاندې ځو د دغې کسانو سره خبرې اترې لرو تاسو مېلمالتیا کوئ چې څومره حقیقت لري دغه خبرې د خپرونې کوربه د تل په څېر زه عبدالرحمن اشنا یم او د کمرې تر شاره سره روان ډډوال ملګرتیا کوي دوستانو تاسو مېلمالتیا کوئ موږ مخ پر وړاندې ځو تاسو خپرونه راسره تعقیبوئ سره خبرې اترې در سره کوچ د کوم ځای څخه راغلی او دلته یې چې کارونه باندې ایسې ستړی مه شئ نوم دې راته وایي د کوم ځای نه راغلی وندای د خپه مه شئ سپیره ولسوالۍ څخه راغلی سپیره نه زدران یم زدران یم دغه کارونه دې څو ورځې تېرې شوې دا کار یې پنځم په ورځ راغلی یم پنځم په ورځ راغلی څو ورځې شوې تقریبا شپږم جمعه او تا نن دویم ورځ نن دریم ورځ زه فکر کوم که نه نه دوهم ورځ دویم ورځ دغه درې څلور ورځې دلته یې کار یې درته کوو او که نه کار خو یې کوو خو چې موږ به راغلی چې کار بند دی څو بجو به ته راغلی چې کار بند دی کار دا لسه بجې یولسه بجې په شپږم په ورځ راغلم چې کار بند دی لسو بجو شپږم په ورځ یې درته وویل چې کار بند دی دغه پرون چې راغلی پرون چې راغلی ته خالي عریضې نه وخوستې نه راویستو څخه نرسې نن د دوی سلوک څه ډول دی تاسو سره څه ډول خبرې در سره کوي والله سلوک خو صحیح دی خو غلطۍ خو مې خو نه لیدلې خو وګوره که غلطۍ کېږي خال نه ډېر نه وید خو موږ ته معلومات نه لیدلې چې په واسطه نه تللی وي یا یې په روابطو نه تللی وي یا په پیسو چا سره یې خبره کړې وي نه نه داسې خلک بیانونه بیخي نه بیخي به نه ټول شفافیت دی دلته شفافیت ته خو وګوره خو تر کوټه کې څه پته لګي خو موږ ته خو یې شفافیت دی خو دې ځان ته خبره ده ته خپله څه ولیدل مثلا کار یې زر درته کوو او نه یې درته کوو کار خو خپله وخت خو تېروي خو نن پنځمه ورځ ده څلورمه ورځ به ده خبرې چې په دې کې وخت تېرېږي او که نه تېرېږي داسې معلومات لرئ معلومات خو تر مخکې نه لرم مخکې وایي چې زر خلاصېږي خو اوس ډېر ځان شو نن څلورمه ورځ به د سپیر ولسوالۍ څخه موږ ته 300 روپۍ افغانۍ کریا ده 300 روپۍ افغانۍ کرایه وه دلته به راتلی شپه به دې زه دلته کوله شپه به ولاته به خوست بازار کې کوله هوټلو کې هلته خو کورونه نه لرو تا دغه پاسپورټ باندې وکړه د وناسو یا د زنانه طبقې څخه چا باندې نه نه دا مو خپل کار باندې خپل کار باندې نو ډېره مننه چې خبرې مو راسره دلته د یو ورور سره خبرې کوو دغه دروازې مخکې راسره ولاړ دی ایسې ستړی مه شئ اول خپل نوم راته ووایه قربان شم نوم مې انجینیر حضرت الله ریان دی مننه دلته څه لپاره راغلی راغلی یم چې پاسپورټ واخلم پاسپورټ یې اخیستی دی یا نه نه اوس ته مراحل روان دي پاسپورټ په جریان کې دی انشاءالله کېږي به خیر سره دغه کوم کسان چې دي خپلې وظیفې ته په وخت سره راځي که نه د کوم مسؤل کسان هلته چې ګمارل شوي دي واقعیت ته چې دوی په ښه شکل سره دوی خپل وظایف مخته رسوي ما چې څومره لیدلي مثلا ته مراحل دي چې اوس څومره شوي دي اول نه ما عریضه وکړه هغې نه وروسته راغلم پاسپورټ د مدیر څخه مې
هغه تعرفه واخیسته اوس بایومټریک ته تللی ما د بایومټریک ته انتظار یم تر څو بایومټریک وشي او پروسه مخته لاړه شي. داسې ویل کېدل چې دغه کسان پیسې اخلي دلته د باندې کوم کنټینرونه چې دي دغه کسان ورسره کې شریک دي. آیا دا حقیقت دی؟ خبره داسې ده چې یو چا حقیقت نه وي لیدلی باید سړی هغه خبره ونه کړي چې مثلا یو اتهام شي یو داسې یو مثلا داسې یو خبره وي چې حقیقت نه وي ما نه دي لیدلي. زه الحمدلله د پروسې نه چې راغلی یم په ډېر ښه شکل مخته تللی ده. پرون راغلی یم کار مې تقریبا تر اوسه بایومټریک ته رسېدلی دی. څو ورځې کې دغه کار مخ پر وړاندې بوتلو؟ پرون ورځ تقریبا 10 بجې مې جریان د پروسې شروع شوی دی تر اوسه ان تر بایومټریک رسېدلی یم. داسې کسان هم شته چې تقریبا 5 ورځې تېرې کړې دي د ځاځي میدان نه ځي راځي. څه فکر کوي چې هغه بیچاره واسطه نه لري چا سره پېژندګلوي نه لري او که په نوبت کې درته نمبر نه دی رسېدلی؟ زه چې څومره فکر کوم دلته چې پروسه چې کوم ما چې څومره مخته بولې ده ما سره چې څومره دغه ملګري راغلي دي په دې پروسه کې تر ټولو څومره چې زما کار مخته تللی دی همغه ملګري زما سره په مخکې هم تللي دي. واسطه خو نه لرې ته؟ یاره که رښتیا درته ووایم واسطه خو هېڅوک هم نه لرم خو خبره دا ده چې واسطې ته تر اوسه ضرورت نشته دی. او ډېر کسان داسې وایي چې هلته څوک واسطه ولري ټلیفون وکړي هغه نمبر مخته کېږي. هدف دا دی چې اوس ګوره دلته خو زموږ او تاسو ټول د خوست ټول هغه ولسونه یو بل سره ملګري دي. یو خبره چې زموږ په ولس کې د هغه د صبر نشتون دی دا یقیني ومنه چې دلته چې موږ کوم کسان چې راځي تاسو وایي دغه کسانو کې صبر نشته یو څه بې حوصلې دي. خبره اوس دا ده چې اوس مثلا که موږ یو کار کوو د هغې دپاره خو باید وخت ورکړو او بل دلته مشکل دا دی چې څه فکر کوي یو څوک 5 ورځې ځاځي میدان نه بیچاره ځي راځي دغه به وخت او تا څو ورځې کې دا کار وشو؟ دا یو جدي ستونزه ده دا واقعیت ده چې مثلا د ځاځي میدان نه خلک راځي د بل ځای نه راځي د هغې نه تا سره به څه خبرې وکړه مخکې شه ته هم راشه تا سره به څه خبرې وکړه. نو خبره دا ده چې اوس تر اوسه زما شخصا اوس ګوره دا یو ستونزه ده چې مثلا څوک 5 ورځې ځي او راځي د ځاځي میدان نه څو روپۍ کرایه ده زه ورته خبرې کرایه او دغه مسایل دا واقعیت چې دا دغه شیان شته دي. خو ما درته خبره وکړه چې اوس مسله په دې کې ده چې دلته چون په یو مسله چې د بایومټریک کې چې بایومټریک فکر کوم چې یو د دوه مامورین دي دلته مراجعه کوونکي کسان ډېر زیات دي او دغه د بایومټریک پروسه هم دغسې ده چې باید یو وخت نیسي په بر کې نیسي. لہذا که د غوښتنې په شکل زه دا ووایم چې بایومټریک مامورین دې اضافه شي چې دغه مشکل حل شي. تر نوره خو زه په وخت ستونزه نشته خاص که نه داسې ستونزه ما نه ده لیدله. زه درته من حیث د یوه مراجعه کوونکي که په ایماندارۍ درته وایم ځکه زما دغه په سړی ایمان وجدان باید هغه فکر وکړي او بل دا ما درته ووایم افغانستان ډېر مسایل لري ډېر مشکلات لري باوجود د من حیث د یوه مراجعه کوونکي زه تر اوسه د کوم مشکل سره نه یم مخامخ شوی. ډېره زیاته مننه دوستانو تاسو تاسو مو ګورئ دغه دهلیز منځ ته داخل ته راغلو دغه باندې ښایسته میده باران هم ورېږي او موږ داخل ته راغلو او د دغه ورور سره خبرې کوو چې دلته راغی. سړی مشې خپل نوم دې راته ووایه. ستړی ډېره زیاته مننه. نوم دې راته ووایه د کوم ځای نه راغلی دلته؟ والي نه مې کوم د تالنۍ اوسېدونکی یم د ایرملکې کلي اوسېدونکی یم. کار دې خلاص شو نن؟ هغه راغلم پرې مې زیګار ټیم و دومره د دی هغه باندې کړ رسمیات زه بیا لاړم. څو بجې باندې رسمیات بند شو؟ په 4 بجې رسمیات بند شول. 4 بجې پورې دوی حاضر ول دلته ناست وو؟ دلته حاضر ول خو مو دا شکایت دی چې نفر به د ډېر کې دومره ډېر ولې دا یو کاست دی پرسونل کم دی دې په اساس باندې دوی نه رسېږي چې دغه ټول خوست ته دغه زر کار خلاص 200 نفر ویتنوس وي په پرسونلي ډېر کم دی پرسونلي کم دی په دې اساس باندې خلک سر ټکوي چې دوی مثلا دغه کار نه کوي یې دا هغه ډېر کم دی پرسونلي دومره کم دی چې موږ ډېر هغه هم ډېر 2-3 ساعته انتظار وکړو پرین بیا یې ووایي چې رسمیات ختم شوی سلوټ شوی. دغه لاره کې راتلی چا خو داسې نه وي درته ویلي چې 100 روپۍ راکړه دا کار به زر درته خلاص کړم یا داسې نوره څوک نه وي؟ نه موږ خپله نه ورکولې پیسې چې شي پیسې خالي مې بینک ته کله نه کله داسې څوک پیدا کېږي چې مثلا د 100 روپۍ راکړه زه به د کار زر درته وکړم. نه زه خپله نه ورکوم الحمدلله زه خپله نه نه ویلي سره ما دا په خپل خوست کې پیسې اخلي؟ نه ویلي به خو یوازې ورکوم څه پړی ووایي داسې ځوان خو رانیسي دا ځوانانو ته پیسې هم ورنکړي که نه څه پړی وانه ورکوم. نو ډېره مننه چې موږ سره خبرې وکړې.
دغه د خوست ولایت د پاسپورټو امریت مخې ته ولاړ یو دغه ورور سره خبرې کوو ستړی مه شې وروره نوم دې راته ووایه خیر اوسې نوم مې نصرت الله دی د دوسرکا اوسېدونکی یم څو ورځې کېږي دلته راځې وروره والا داسې لرمه ورځ چې دلته راځو کار نه کېږي او نن مو د عرضه ورکړې بایومټریک دې پر وایو چې ته آی نه وخوسته پاتې نه ده چې چا وخوسته سړی معلوم نه ده مو ورکړه نور شوی چې 2 ورځې بعد رسا دا پته نه لګي چې ولې نه والد به باید ته پوښتنه ترې کړې ده غوسه خو نه درپسې کوي نه غوسه نه کوي دوی خو نه دی دوی بدیا چې د څوک نوز دي د تا زره هغه وخولي عرضې دا هم د عام خلک دي دوی شخصي خپل کسونه دي کار بل څوک کوي دوی خپله ناز یې مړی ته کوي عام خلک کوم ځای کې د باندې تا نه اخلي د کنټینرو کې که دلته داخل کې نه دلته داخل کا بایومټریک چې دا دوی نه کینه بدیا چوکۍ وایي چې دا خپل مشخص کس چې دا نشته دغسې یو عام سړی ناست دی بس هغه مو ورکوه چې 2 ورځې بعد راشي نوره دا پته نه لګي چې 2 ورځې چی واله دومره وخت نیسي دغه څو ورځې ته راځې دغه هو بالکل بل یو لویه ستونزه د دې کنټرو والا هغه پټکپۍ والا دی چې دا اخلي اول سر کې پیسې نه اخلي وایي چې کله چې کار ختم شي وروسته راشي نو په خیر کې دا انصاف بیخي دی نه 300 تر 900 افغانۍ دوی اخلي کنټینرو ولې پیسې اخلي دغه هېڅ شي پیسې اخلي دا د پټکپۍ عکسونه څه د چاپ کې د تصګیرې عرضې دا ته ولې کې خو 300 افغانۍ اخلي باندې ولې نه چاپ کوي که باندې کولی شي دی چاپ کوي که دوی درته وایي چې دغې ته ورشه خو نه دوی وایي دا عکسونه چې کوم دي د پټکپۍ دا یې دغزي والا چې دي دا روغ دي بدیا چې کوم دي اخر موس خپله په ازګرا کې بدیا عکسونه وانه کار نه کوي دا وړه دي ستر وړه ستر دغه وغه کړو دغه کار وکړو نو دا ته اوس د 900 افغانۍ ورکوه په 900 افغانۍ بالکل نور داسې مشکل شته څه وینې دلته بس نور خو داسې مشکل نشته دغه مشکل دی کنټینرو والا او دا بایومټریک دی کله پیسې که خو د څوک نه ویل چې سره شریک وي یا چاته پیسې ورکوي نه یاره داسې مشکل مو د خپلو سترګو سفر نه لیدلی برګ مشکل شته یو برګ اوس هم لاړو دا وایي چې بایومټریک نه کېږي 2 ورځې بعد وشي ډېره مننه چې موږ سره مننه خوښ تاسو ډېره زیاته مننه دوستانو دغه داخل منځ ته چې راغلو دلته یو حاجي صاحب ولاړ دی لاس کې کاغذونه هم ورسره دي دلته انتظار دی تاسو ګورئ چې نوره هم په درجنو ځوانان ښایسته ځوانان دلته ناست دي او دوی په تمه دي چې دوی دلته کار وکړي د آی صاحب سره څو خبرې کوي صاحب خپل نوم دی والا درته ووایه زه سید الله د کوم ځای څخه راغلی د میدان څخه راغلی څو ورځې کېږي دلته ځې راځې دلته نن مې 15 شپه کېږي 15 شپه دې 15 شپه مې کېږي دغه کار د ولې نه خلاصېږي دا کار به کېږي خو په نوبت روان دی ودرېده نوبت خبره ده نوبت واسطه خو نه چلېږي نه واسطه نشته څو فیصده واسطه ده څو فیصده نشته کیس نشته مو خپله نه درلدلې واسطه ودرېده دغه 15 ورځې کې ته څه شی کوې چې دلته هره ورځ راځې زه راځم خپل نوبت ته ورشه نوسي نوبت ته ناست یاره ورځې نه ده درته ټاکلې چې په دې ورځ نه وایي چې سبا ته نه بل سره راشه بس موږ به کار ته وکړو چې اوس راغلو موږ پرچه اعلان کړو بس اعلان ته ودرېدو خپله ورشه خپل نوبت ته نوستو نوبت ته نوستې د دوی څخه خوشحاله یې که خفه بس خوشحاله یې بالکل خوشحاله بس نو ډېره مننه چې خبرې مو راسره وکړې ډېره زیاته مننه دوستانو دغه ورور وایي چې موږ د دوی څخه پر راځي یو که څه هم موږ داسې شکایتونه ترلاسه کړي ول چې دغه کوم کسان چې دي په خپل وخت سره ناست دي مثلا دوی ته هغه کار په ښه شان سره نه ترسره کوي د نورو ورونو سره هم خبرې اترې لرو تاسو مې خپرونه تعقیبوئ دوستانو د یو بل ورور سره خبرې کوئ صاحب نوم دې راته وایي د کوم ځای څخه راغلی نوم مې انجینر دین ولی دی د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلي نه راغلی یم څو ورځې کېږي دلته دا کار دی روان دی دا مې نن درجمه ورځ و چې رسم خو مخکې یو راغلی یم د هغه دپاره مې هغه وخوستې وه د بینک دپاره تعرفه هغې نه بیا یو راغلم او نن مې درجمه ورځ و چې زه 3 ورځې کېږي تاسو ځای راځئ ځای کارونه مو په ښه شان سره روان دي کارونه په ښه شان سره روان دي خو تو چې مخکې بل ملګري سره خبره وکړه چې یا رشوت ته یا واسطه ده خو رشوت مو نه دی لیدلی واسطه خو داسې خلته که ته وایم زه داسې فکر کوم چې په ټوله کې به جدي مسلمان زه وم خو چې ته مو خوږ ملګری وې بیا کیدای شي لږ ته هغه وکړم یو نیم کاس به داسې یا سپارش د وکړم ځکه دا خپله داسې ویل کېږي چې زه مثلا ناست یم وظیفه کې د یو چا سپارش کول څه ډول ارزوئ تاسو چې خپله مخکې خبرې کومې چې زه انجینر مو ځان معرفي کوم ستاسو په اند باندې چې یو څوک واسطه کوي زیات کسان ناست یا بل څوک راځي انډیوال د مخکې ځي دا څه ډول ارزوئ تاسو په دا خو خپله زه لکه چې زه تا ته دېر شم مثال ته په یوه اداره کې مدیر یې ډېر کسان موږ په لاین کې ولاړ یو یا په انتظار کې یو نو نه غواړم ولا وجدان مې نه مني چې ته ما په لاس ونیسې دننه که ته ما ته اشاره وکړې چې راشه زه خپل بیا ملا ته پاتې کېږم ځکه چې انیر هم دغسې ځوانان دي مسلمان دلته ولیدل چې داسې نتلې وي د خیل دی ما نه والا زه خپل کار تر اوسه مې نه ولیدل تاسو تباکو څومره عزت کېږي کادر یې دلته شته خاص ډول زموږ وناس د وناسې خو په دا برخه کې زه دی نه ډېره مننه کوم وناس چې ولته زه هم بایومټریک مې کوم چې راتلل هغه ته لکه انتظار ته لاین ته نه دي درولي یې کار زر خلاصېږي خو بله د ما شخصي نظر چې دا د کمپیوټر والا 2 کسان دي که نه
کسان یې پرسونل یې کام دی ستاسو؟ پرسونل یې کام ده مکمل ولایت ته او د حکومت نه د چارواکیو نه دغه د موږ غوښتنه ده چې دا باید شپږ ښه د عقل اته کسان شي ځکه چې ځینې مریضان وي ځینې ویزا یې ختمېږي ځینې روان وي ستونزې ځینې ستا په اند باندې دوی په وخت سره دلته راغلي دي خپل کار یې تر پایه پورې رسولی دی او خپل وخت نه خو مخکې نه وي تللي کورو ته دغه کوم کسان نه دا خو ما دروغه به وي که زه درته وایم چې داسې داسې دی زه موجود وي نو مخکې چې راغلی یم یو دوه درې واره وایي چې هلته ټرېنینګ ته ځي د ماسپښین د 2 بجې نه بعد وي 2 بجې نه وروسته دوی ځي 2 بجې نه ځي نه سهار هغه پای ته ورسېږي ځي وایي چې هلته سیمینار ورکوي د 1 بجې نه 2 بجې نه بعد کار پیل کوي نه داسې ما نه دي لیدلي چې زه راغلی یم د دوی دفتر باندې یا مخکې لور دي یا څه هغه به دروغه وي ډېره مننه چې موږ سره مخامخ تاسو نه هم دوستانو تاسو د تلویزیون په سکرین باندې راسره ګورئ لکه څه ډول چې مخکې شکایت کېده چې هغه دوکانونه دي چې دلته د خلکو نه تقریبا 2.5 افغانۍ اخیستل کېږي په عکسو یا په نورو شیانو باندې که څه هم په خوست ښار کې یو څه قیمت کم دی خو تاسو د تلویزیون په سکرین باندې دغه نرخنما راسره ګورئ چې دوی ته چا ورکړې ده او څه ډول او څومره پیسې قیمت ورته ټاکل شوی دی دغه هغه سوال و چې مخکې ځینې کسانو وکړ چې دلته پیسې زیات اخیستل کېږي هغه دوکانو مخکې موږ ودرېدو او دغه خبرې مو تاسو سره شریکې کړې هڅه مو وکړه چې تر څو د دغه ځای مسؤلینو سره هم په همدې مورد باندې خبرې وکړو خو دوی هم زړونه ښه نه کړل چې تر څو په دې مورد باندې موږ تکلیف راکړي دوستانو تاسو مې ملتیا کوئ درنو دوستانو تاسو د کسانو خبرې هم راسره واورېدې چې دوی څه شکایتونه لرل او څه غوښتنې لرلې دا هر څه مو راټول کړل او صاحب همدرد صاحب مخې ته به یې کېږدو دغه پوښتنې چې همدرد صاحب په دې مورد باندې څه ویل غواړي بلکې تاسو د ځینو کسانو خبر راسره واورېدې چې دوی د دې څخه سر ټکوو چې د تېر په پنجشنبې یا د شپږم په ورځ باندې دلته برق نه و او همداشان نورې زیاتې خبرې وکړې چې دوی مسؤل کسان دلته کم دي او همداشان نور زیات سوالونه دي دا هر څه به د همدرد مخې ته کېږدو چې همدرد صاحب په دې مورد باندې څه لري امیر صاحب تاسو ته خپرونه کې هرکلی وایم ستړي مه شئ ډېر ښه ورځ په خیر راغلی ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه همدرد صاحب که فکر مو کړی وي موږ مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې ځینې خلک دغه شکایت کوي چې تېرې پنجشنبې په ورځ دلته برق نه و او داسې هم ویل کېږي چې زیات کسان دلته راجمع شوي دي موږ څه هم دوستانو د تلویزیون په سکرین باندې راسره ولیدل د دومره کسانو ولې دلته جمع شوي دي آیا د دوی کار په ښه شان سره نه ترسره کېږي څه مسایل دي لومړی ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم طبعا کوم ځای کې چې د ولس ستونزې بندېږي خامخا په هغې ځای کې بیروبار زیاتېږي تېره پنجشنبه موږ برق نه لرلو دا سمه خبره ده دا چې موږ د وارداتي برېښنا نه استفاده کوو کله کله ستونزې رامنځته کېږي خو دا ستونزې چې کومې دي د برق نشتون په وجه موږ یو څه اندازه خلک د بایومتریک لپاره منتظر پاتې کېږي څلروي سطح برق نه لرئ څلروي سطح برق شته خو تخنیکي ستونزو له کبله بعضې وخت برق قطع شي پاتې شوله د تېرو څو ورځو خبره موږ د یکشنبې دوشنبې سهشنبې او چهارشنبې په ورځو د اسان خدمت لخوا په یو دایر شوي ورکشاپ کې وو ټول پرسونل هلته موجود وو نو خامخا به د دې څو ورځو نفر پاتې شوي وي انشاءالله د پنجشنبې پورې دا ټول نفر خلاصېږي کومه داسې جدي ستونزه نشته که څه هم دوی موږ سره خبرې وکړې موږ تلویزیون ته ټلیفونونه وکړل زموږ د نشراتو مدیر سره اړیکې ونیوې او د ځینې خلکو د نوم نه ښودلو په اساس داسې هم وویل چې د باندې کوم کنټینرو کسان دي دلته داسې کسان هم شته چې یو څو روپۍ ورکړي په هغه ورځ کې کار درته خلاصوي او داسې هم ویل کېږي چې څوک واسطه ولري د هغې کار زر خلاصېږي تر څومره حده پورې د خلکو دا خبرې تاسو تاییدوئ دا خبرې بې بنیاده دي موږ د کنټینر والا خپل کارونه لري موږ ادارې خپل کارونه دي د واسطې په ارتباط ویلی شم واسطه به هم کېږي خو په رسمي وخت کې موږ د چا واسطه نه ده کړې کوم چې واسطه دار نفر وي هغې ته خپلو کارمندانو ته مې ویلي دي
تاسو کړای شئ د 12 بجو نه وروسته ورته کار وکړئ. یعنی هغه رسمي وخت چې دا چې د خلکو حق ده هغه باید په وسیتو ضایع نه شي. پاتې شوله د پیسو خبره یا د فساد خبره کاملا بې بنیاده ده. هیڅوک به پیدا نه شي چې څوک ووایي چې یو 15 غیران د ما نه اخیستي وي د هغې په مقابل کې د ماته یا د تعرفې کار شوی یا د بایومتریک کار شوی یا د لور کارونه شوي. خو خامخا کوم ځای کې چې بیروبار جوړیږي د موږ په خلکو کې یو داسې معمول جوړ شوی ده چې کله دا اراده د پاسپورټ وکړي نو د ده هر څه یعنی بیړوندای شي او داسې فکر کوي ته به فکر وکړي چې هلته تیاره صرف دته منتظره ده چې دا یې راشي او دا یې پکې کښېنې لاړ شي. نو خامخا موږ خلک بیړوندي دي. ستونزې هم لري، ستونزې خامخا لري، خو دا ستونزه یې په ساعت او 2 ساعتو کې نه حل کېږي. یعنی دا د 2 ساعتو ستونزه نه وي چې دا ورته بیړه وکړي او دا د تیارې نه پاتې شي. نو لږ دغه د صبر فرهنګ د کم شوی دی. امیر صاحب که څه هم دغه خلک چې راځي یو به ناروغي ولري یا به چېرته روان وي خارج تک نو حتما لږ زر غواړي خپل پاسپورټ. یو دا مسله د بلې خواته چې داسې ویل کېږي د ځینو کسانو سره مو چې خبرې وکړې وایي چې د کسانو نشتون دی، یوازې 2 کسان دي چې دغه کار مخته بیایي. آیا تاسو کسان په کافي ډول سره لرئ؟ کسان موږ لرو، دغه 2 کسان چې دي په کافي اندازه سره کار کولی شي او کافي هم دي ځکه په دې کې دغه راتلونکي کال کې موږ تشکیل هم پراخیږي. هلته د اسان خدمات چې موږ کله پیل کو په دې کې هر څه منظم سیستم موجود لري. هیڅ قسمه مشکل د کاري به انشاءالله نه وي په اسان خدمت اداره کې. فعلا لپاره دغه سټاف چې دا کافي شفي سټاف ده. بیروبار په څه کې ګورئ؟ بیروبار خو خامخا د 4-5 ورځو کسان پاتې دي، دا صحیح خبره ده. موږ د سهار نه د 10 نه تر 12 نیمو پورې هلته په ورکشاپ کې وخت درلودلو. ورکشاپ د څه په مورد و؟ ورکشاپ د اسان خدمات د پیل په مورد و چې څنګه به موږ د خپلو مشتریانو سره رسمي وخت کې تاسو ته ورکشاپ درکړی؟ رسمي وخت کې راکړی ځکه د انجینرانو دا تقاضا وه. هلته نور ورکشاپونه یې لرل، بیرته یې پنجشنبې پرواز لرلو چې دوی لاړ شي کابل ته. نو دې په اساس باندې دغه کسان جمع شوي دي او دلته زیات شوي دي؟ زیات شوي دي انشاءالله تر پنجشنبې پورې ټول هغه همدا اوس عملا تاسې وینئ چې برق قطع شو. نو تخنیکي ستونزې لري، په لارو کې لري، دلته ولایت کې داخل کې لري، سب سټیشن کې لري. او غیر د هغې نه موږ کومه داسې بله مرجع د برق هغه نه لرو چې وایي چې موږ یا ورته جنریټر چلان کړو یا کوم داسې جنریټر نه لرئ. دوستانو ګورئ دغه وړاندې دلته برق و اوس تقریبا زه وګورم 12 بجې 22 دقیقې دي چې برق قطع کېږي. نو هغه باندې کسان بیچارهګان به ولاړ وي، که څه هم د لرې ځایو څخه هم راغلي دي. نو تاسو لپاره باید یو جنریټر اړین دی که چېرته پیشنهاد کوئ ښه به نه وي؟ پیشنهاد کړی مو بار ده، خو اوس فعلا لپاره موږ تشکیل چې دا د قومندانۍ مخکې موږ د قومندانۍ امنیه په چوکاټ کې وو. یو کال کېږي چې موږ د قومندانۍ د چوکاټ نه مستقل شوي یو، د پاسپورټ ریاست په چوکاټ کې یو. پاسپورټ ریاست د جنریټورو مو پیشنهاد هم کړی ده، دوی هغه اسناد هم ته یې مراحل کړي دي، تدارکاتو پورې رسولی ده په وزارت کې، خو تر اوسه پورې پاتې ده. دویمه خبره دغه د اسان خدمت مرکز ته چې کله موږ هلته لاړ شو خپل کارونه عملا پیل کو، په دې کې موږ کافي اندازه وسایل لرو، تجهیزات لرو. یو بل نوی تعمیر دی تاسو ته جوړ بل نوی تعمیر دی چې د خدماتو مرکز دی. هلته موږ کافي اندازه هر څه لرو. جنریټر هم ښه فعال جنریټر هلته په نظر کې نیول شوی دی چې په دې راتلونکو 2-3 ورځو کې به راورسېږي. هغه د آی ټي ټیم په دې 2 ورځو کې را روان دی چې هغه د کوم انټرنیټ د نور وسایل چې تجهیزات دي دا وصل کړي. هغه کارونه تر کومه بریده پورې رسېدلي دي؟ کارونه تقریبا تر 80% تکمیل شوي دي. 60% کارونه پاتې دي چې یو نصب جنریټور نصب کول دي، د انټرنیټ فعالېدل دي، دا کارونه پاتې دي. او موږ انشاءالله په دې نږدې راتلونکو کې امتحاني دوره هلته پیلوو. نو ډېره زیاته مننه چې موږ خبره وکړو. تاسو نه هم مننه چې د ولس درد سره د ولس غږ تر خلکو رسوئ. موږ د ولس خدمتګار یو، هر څه چې په موږ کېږي
په هر وخت کې موږ د ولس خادمین یو. ډېره زیاته د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو او په خاص ډول دلته د پوښتنې څوک شته د دغې خپرونې ځانګړو مینهوالو تاسو هر څه د تلویزیون په سکرین باندې راسره ولیدل د حقایقو راسپړل پر موږ او قضاوت یې پر تاسو که څه هم باران زیات وریږي خو موږ هم هڅه وکړه چې تر څو د خلکو ستونزه د ستاسو غوږو او مسؤلو چارواکو غوږونو ته ورسوو نو زموږ نننی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي هیله مند یم چې تاسو به خپرونه راسره لیدلې وي او خوښه شوې به مو وي تر بلې وې داسې خپرونې چې بیا زه عبدالرحمن اشنا او د کمرې تر شا روان ډډوال او خلیل زدران چې زموږ پوره ملګرتیا وکړه د دوی څخه هم ځانګړې مننه او موږ درته راځو او دا ډول خپرونه درته چمتو کوو او په یوه خاص موضوع باندې خبرې اترې لرو تر هغې پورې مو پر لوی او ځواکمن خدای سپارم دوستانو تاسو موږ ته دعاګانې کوئ موږ به تاسو دعاګانې کوو